ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला वज़ीर लहू ला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू ला शिबह लहू वला शबीह लहू वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व शफीअना व करीमना व रहमतना व मौलाना व मलजाना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुलस सलाम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि व मा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व फ़ी रिवायतिन व मन क़ाम रमज़ान इह्तिसाबन व गुफ़िर लहू व मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है। मोहम्मद पर जो उतरा था वही कुरान बाकी है। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। काबिल क़द्र इज़्ज़तमंद मशरम कशरम अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व ला इलाहा गैरुहु मुसरद मा कामिल ईमान नसीब का द ईमान सरा अल्लाह जल्ल शानुहु द रमज़ान मुबारक सुमरा अमाल सालिहा की अल्लाह दफ़ल शान मुनासिब कबूल व मकबूल अल्लाह। इज़्ज़तमंदो रमज़ान मुबारक द्वयम आशरा शुरू दा
د مغفرت د بخنې ورځ شروع دي او په دې ورځو کې خصوصي طور باندې الله جل شانه نه بخنه غواړي. رب اغفر لي یا الله موبخ اللهم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ دا محمد علیہ السلام طول امتو بخیر. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ دا محمد علیہ السلام پر طول امت باند رحم ہوگی. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ دا محمد علیہ السلام جو سمرہ امت دے داوی دا طولنا تکلیفنا مصیبتنا لرکا. ہمیں دندو دی اورد پسے درم عشرہ چکم دا نو اغیتوی عیدکم من النار دا اورنا دا آزادی دو اورد دی. یعنی بدی کی تاسو دا اللہ نا دا درخواست کوئے چہ اللہ ما دا جہنم دا اورنا ساتا. دارو جماعتی ٹیم کی دا پیشمنی ٹیم کی دا اللہ جل شانہ نا دا جہنم دا اورنا دا بچ کے دو او دا سے بچ کے دل چی دا جہنم اور تا داخلہ ملو نشی. تو بدا چیئے سڑے دوزخ اس وزی داغے نرستو دے دا دوزخ نراویز دیو چی جنت تا داخل شنو آخو بیلا خبرا آخو بدا ایمان پوجہ بانی مومن مسلمان با ہمیشہ دوزخ کے نبات کی. اللہ قانون و فیصلہ دادا چی دے سمرہ گناہوں نے گڑی دی داغی سزا اخری داغی نرست بے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دا طاقت شتا چی یورز نی یورز با دے دا دوزخ نروزی او جنت تبدی. خوچ منگوئی چی دا عدقم من النار کی دوزخ نا دا بچ کی دور دی نو مطلب دا چی دوزخ اللہ را تا انخی دا دوزخ نا آزادی دل دا دوزخ انگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من سام رمضان چاچے دا روجی میاش روجہ انیوا ایمانت پا حالت دا ایمان کی پا یقین باندے پا دی یقین باندے چھے دا زمان رب حکم دے و زد اللہ حکم کو رکوم ایمانت پا حالت دا ایمان کی یا پا حالت دا یقین سرا نو من سام رمضان ایمانا چاچ روزہ انہی و پا حالت دا ایمان کی یو کافر روجی نہیں سی ایسا پہ آجر نہ ملا رہی اندو روجی نہیں سی یاد ساتے تاسو نے بدی زاندر کی جزا مسلمان مو زمونز کو مو یا ضرور جنسم سہر میں کتاب کا تو نن صاحب یہ عالم فرمائی ویزا دا انگریزان یو ملک دلانم
نو الته کې مال او کپنې کې نوکری ملو شو وی زماغه افسرانو چې څومره عمله وه ټول انګریزانو کافرانو نو وی د روژې میاشت راغله وی ما خپل افسر ته درخواست ولیکه چې صاحبه ماله یو میاشت چوټي راکړه وی راته وی چې کیوں ولې وی ما ورته چې زه لرې ځمه او د هغه ځای نه زه تګ راتګ نشم کولی ډیپټی نه نشم راتلی هلته زموږ مسلمانان دي زه به هغوی سره لاړ شم ای سره به روژه ونیسم هغوی سره به پېشمنۍ او ماښامې روژه ماته ډېره کړم دا یو میاشت ماله چوټي راکړه وی راته وی چې غم مه کوه دلته جوخ بدله انتظام برابر شي چوټي ماله ته چې سوې روژه نیسي پېشمنۍ کې مونځ کې ذکر اذکار کې تراویح کې چې دا څه کې نو دا ټول به تا ته دا ټول سهولت به تا ته ملو شي مې چې به ډېر دی نه خبره کوم وی سبا روژه ده او نن زه داسې یو دو درې میله لرې یو فاصلې ته هلته بوتلم وی چې هلته مې وکتل وی خشته ښکلي نوجوانان دي ښکلي تور تور پټکې والي دي او په مخ باندې د شریعت مطابق ښکلي غټې خشته ګیري داسې ګیري نه لکه تاسو چې څنګه ساتلي جامو نه د جامو بروشونه هم د ګیرو نه جوړ کړي بس زور هم لګوډې کړي کنچے تمکار ویلی بدگیری بدنڈوے پکا رکھتے دا شریعت مطابق یاد ساتے گورے گینا دا شریعت مطابق عام مخ پزان مکہ دا کوا دا شریعت مطابق دا قبضی عمرہ جس عمرہ قبضہ دا شریعت مطابق گیرہ بپرے دے وی خشتخ کلی گیری دی آئے وی چوغی اچولی اما جسی کا چوغا چولی دا سے خشتہ چوغی بچولی دی پا سر پٹکی دی پا مخ گیری دی پا بدن چوغی دی تو سنت طریقی کپڑی دی ماتے وی چھ بدل تکی دوی سارا ٹولے میاشتے رکھا وی سہر ازان بوشو مانزل بلارو جمع سر بمونزو کہو قاری سے باغب سے بمونز کولو پیشمانے بوشو تراوی بوشوی روجہ کی جے کم اعمال کی دشپی تحجد دا پاسے دلو لا ټول طریقہ کار سے کم دی وی میاش میں تیرہ کا خوڑی جب خوشحالو وی چھ واپس چھٹی میں ختم شوا رالم میاش تیرہ شوا ڈپٹیلے بدلم ناتم وی ماؤتے جی سرجی اللہ بتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ با خوڑی را خشتر ہو جا تیرہ کڑا زکا جی بس منزلہ و تلاوتنا و تراویح و ختمنا و دعاگان دا ہر سم خمد ادارو شو تیوی چی دا کم کسان نو دا چی چال انتما بوتر ویدا پیانی رسو امیشن و بس پٹ گیو گیریو دم ازانونا و منزونا و تراویو دا قرآن ختمونا ویرا تیوی دا ٹول یہودیانی دا ٹول یہودو وی دا دیو پراجیکٹ دے دیو پرگرام دا سے دے چمونگ دا اسلام و دا مسلمانانو دا یومیاش داوی اگر تہذیب و داوی طریقہ پلو معلومات کو چھتا دی سب فوائد دی ہو سچ کم دے دی پس منظر سرے بارحال دا میرے نبی علیہ السلام فرمائل من سام رمضان چاچ روجونی وا ایماناً دا ایمان پا حالت کی و احتساباً او دا ثواب پا نیت باندے ذہن کی دا اجدازہ دا اللہ حکم پورا کم او دا ثواب پا نیت باندے ہوئی وا دانا چوس کہ روجہ خورم نو خلق بسوی چلکا روجہ خورا دا خلق دا وجنا نا 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 و احتساباً دا ثواب پا نیت باندے نو حضور علیہ السلام فرمائے
غفر له ما تقدم من ذنبه الله جل شانه بدل ابخي چکم گناہونا ددنا مخی شوی دج مخی سمرا گناہونا کری دی یو خبر وانی لکسان کوئی کہ دمائی دتمون شریعت کی یو خبر را دی جی یو سڑی توبہ ویستا نو دد گناہونا معاف حدیث تا بار بار اوریدلی دی الطائب من الذنب کمن لا ذنب له د گناہ توبہ ویسن کی ادا سے لکہ تو چڑو گناہ کرے ندا نو دې مطلب د دې مطلب دا چې کوم ګناه تا کړی دا او اوس تا توبه ویستا نو د دې ګناه کولو چې کومه سزا وه او چې کومه ګناه وه اب معاف شوه خو د دې چې کوم حق دی هغه تا باندې پاتې دی لکه په طور مثال تا اوسه پورې مونږ نه کولو توبه دې ویستا نو اوس چې څومره مونځونه تا نه دي کړي د هغې مونځونه به قضا سو کال تا روزه نه ده نیولې او اوس د توبه دې ویستا نو د هغه روزي د هغه ګناه کولو ګناه معاف شوه لیکن د هغې چې کوم حق دی لکه تا د چا نه ځمکه ګیره کړې ده تا د چا نه غلا کړې ده تا د چا نه چې کوم دی نو ګناه خو یې معاف شوه خو چې کومه مطالبه ده اب پاتې د هغې به ادایګي کول غواړي مکمل صفائی با علکی چې تا توبه مباسی او سمر منزونه پاتی داگه قضا روڑی سمر روجی دی خوڑی دی داگه قضا روڑی سمر حقوق دی اگا ادا کی نو بیابا الطائب من ذنبک من لا ذنب له نو ایمانا و احتسابا دا ایمان پا حالت کی او دا ثواب پا نیت باندی د ثواب په نیت باندې چارو جوونیوا نو نبی علیہ السلام فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه مخکینه ټول ګناهونه معاف دمه د ګناه معاف کېدو لپاره یو خدا چې انسان توبه وباسي خو توبه تاسو نه لکه دا مونږ چې څنګه توبه وباسو زبانی جمع خرچ نه په خوله باندې توبه نه بلکې د زړه نه توبه او د زړه نه توبه د دې لپاره درې خبرې شرط دي کومه توبه به ستا د زړه نه وي کومه به رښتینې توبه وي نو د توبې درې شرطونه دي لومبنی شرط دا چې کومه ګناه کې ته مبتلا یې هغه به بلکل پرېږدې هغه ګناه به فی الحال دستي پرېږدې تیرا کم گناوا پاغی بانے با دا زڑنخ پیمانے کم گناہ دے مخی کردی دا دا زڑنخ با پاغی بانے پیمانے موجودہ زمانہ کی چکم گناہ کے مبتلے اغین با مکمل بیکانو کی تو وہ واضح بیابا نکو او آئندہ زمانہ کی مستقبل کی دا اغین دا نکولو لک عزم و ارادہ دغه توی توبہ اللہ فرمائی یا ایها الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبۃ نصوح اللہ ادامت توفیق رکھ باخر دعوان الحمد للہ رب العالمین ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره مبارک جمعہ مبارک ورزی اللہ جل شانہ تمام امت مسلمہ مغفرت سے سمر مسلمانوں وفات شریف مغفرت نصیب کی سمر بیماران دی اللہ شفا کاملہ عاجل اور کی اونگا دا اورنگزیب وجیسب دی اور بیمار دی محمد زیب اللہ پاک دی والا شفا کاملہ عاجل مستمر نصیب کی سمر بیماران دی اللہ ٹول شفا کاملہ اور کی سمر قرضاری اللہ در روزیت میں عشق مبارک در خاطر طول قرضار در پروتوکول مخلاص کی یا اللہ دا چاہ سا حاجتوں نے دی سا ضرورتوں نے دی منگ محتاج منگ کمزوری زمو حاجتوں نے دخپل غیبی خزانوں نے پورا کی یا اللہ بل چاہتا محتاج مکی یا اللہ دخپل در نے دا غشتو والا مقابل و گردو لے کی یا اللہ دخپل در نم ثوابو کی یا اللہ